سویچ خیر است اجازه بید. دا خو جناب رئیس صاحب د ملالۍ لیسا نه ده چې زه ستا شاګرد یم، نه حبیبه لیسا ده چې زه تا ته وایم چې ته ما ته الف با راښیې. زه تا ته د ملت غږ پورته کوم، ووروره د چا کې چې مشکل یي هغه خلک راوغواړه، د هغو څخه پوښتنه وکړئ. دلته وزیران راسي د هغسې زموږ څخه ولاړ سي. زموږ نن ملت پر موږ باندې د 2 روپو حساب ولاکه کوي، د 2 روپو حساب پر موږ باندې ملت نه کوي. پر لیاد د خدای دا د ملت کور دی، دلته د ملت استازي ناست دي. د چش دپاره راسو که موږ غږ پورته کوو جنبندي نسته، هیڅ یو تصمیم ګیري نسته. هیڅ کله نه موږ جنبندي لیدلې ده، نه مو تصمیم ګیري لیدلې ده، نه مو په دې هکله څه لیدلي دي. جناب رئیس صاحب موږ د ملت د کور په استازولۍ هیڅ چاته هیڅ هم نسو ویلی. یو شی چې زموږ څخه پټه ده چې نور موږ ته نه دي کړي، روزمره ستاسو خارجي سفرونه دي، تاسو هیات رهبري نن یو ځای سهار بل ځای. که چیرې په دا خارجي سفرو کې تاسو یو ستراتیژیک پلانونه په کار اچولي وي او یا پر یو ستراتیژیک پلان باندې کار کوئ، موږ هم په جریان کې واچوئ چې موږ دې ولس ته ووایو. زه نه پوهېږم چې دا اوس تاسو خارجي سفرونه د ملت د ګټې د دې دولت د ملک د ګټې دپاره کوئ او کوم دا رهبري د ځان دپاره د هیات رهبري د ځان دپاره یوه ښه ریاشي پروژه ګرځولې ده. دا ملت دی، دا افغانستان دی، دا د شملو کور دی. جناب رئیس صاحب دا میز نه دی چې ته ورته ناست یې، دا د الماسو نه جوړ دی، دا د افغانانو په وینه جوړ سوی میز دی. دا مایک نه دی جناب رئیس صاحب چې ستا مخ ته پروت دی. دا شته د دو دی، دا د ملت کور دی. دې ته 80 میلیونه انسانان انتظار کوي. پر لیاز د خدای لږ جدیات وکړئ، د خپلې ادارې نه د خپل مدیریت نه ښه استفاده وکړئ. که چیرې دا مدیریت نشئ کولی، د ګرد ملت د استازو نوم ستاسو سره بد سو، ګرد د ملت استازي نن په بدنامه په خوله میډیا کې یادېږي. پر لیاز د خدای نور یې نسو زغملی، اصلاح کوي، د تالار اصلاح کوي او د ملت غم وخوري. ومن الله توفیق.